د افغانستان احصایو معلوماتو ملي ادارې د پریکړې له مخې تازه د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ څخه د برېښنایي پیژندپاڼو د یوې څانګه د دغه ولایت خان اباد ولسوالۍ ته انتقال شوه. د مسؤلینو په وینا د برېښنایي پیژندپاڼو د دې څانګې په فعالېدو سره به د پیژندپاڼو ترلاسه کولو په برخه کې د خان اباد او اقتاش ولسوالیو د اوسیدونکو شته ستونزې هواري او ورسره به د یادې ادارې په عوایدو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. زمونږ د انتقال نه د دریم مرکز د امام صاحب نه خان آباد ته هدف مو دا و چې دلته د خلکو غوښتنه هم دغسې وه او تقریبا اولویت د ولسوالۍ چې همدې ته ورکړه په دې خاطر چې دا په غټو ولسوالیو کې راتله نفوس هم زیات دی او نورې ولسوالۍ ورسره وصل دي په دغې رابطه باندې او شرایط هم ورته مساعد وو. له دې سره د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د یاد برېښنایي سایټ په فعالېدو خوښي څرګندوي او وایي چې تر دې وړاندې د برېښنایي پیژندپاڼو ترلاسه کولو په موخه مرکز کندوز ته تلل چې دا یې پر وړاندې لویه ستونزه وه. یک گام خیلی مثبت و ارزنده است در راستای پیشرفت و ترقی و همچنان یکی از دستاوردها برای امارت اسلامی محسوب میشه و مردم خان آباد را خیلی استقبال میکنن. من هم من رئیس یک شهروند خان آباد استقبال میکنم و در گذشته تمام مردم خان آباد از این ناحیه دچار مشکلات بودن. دغه ډیر یو غټ مشکل سره موږ مخامخ وو. له دې جانبه مثال یا کابل یا کندوز ته پورې موږ ته ډیره مشکله تمامېدله او اوس چې دا مشکل د موږ دلته حل کیږي انشاءالله الرحمن دې ته موږ ډېر خوشحالي څرګندوو بس او خوشحاله. د کندوز ولایت د احصایو معلوماتو ریاست مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه ولایت په کچه 3 د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه فعالیت لري چې په عادي ډول خلکو ته چوپړتیاوې وړاندې کوي.